د نیوز پریس چینل لیدونکو السلام علیکم. ستړي مشه په موکړه تازه لاندو مهمو خبرونو ته. یوناما وایي کابل کې د وروستي برید له امله د قربانیانو شمېر لوړ شوی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یوناما نن ویل چې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د بهرنیو چارو له وزارت سره د چاودنې د قربانیانو شمېر 10 ته لوړ شوی. د دې ځان وژونکي برید مسؤلیت د عشق خراسان څانګې منلی دی. یوناما په یو بیان کې چې له فرانس پریس سره یې شریک کړی دی وایي په دې حمله کې لږ تر لږه 10 تنه وژل شوي او 53 تنه نور ټپیان شوي دي. د طالبانو چارواکي غالبا هغه بریدونه کم اهمیت ښیي چې د دوی رژیم ته ګواښ پېښوي. دوی ویلي دي چې په کابل کې د چهارشنبې د ورځې په چاودنه کې 15 تنه وژل شوي دي. بل ورته په هند کې د 2 افغانانو په ګډون د نشهیي موادو د یوې شبکې څو غړي ونیول شول. د هند د نشهیي موادو د کنټرول ادارې د معلوماتو پر بنسټ د دې مافیایي شبکې لپاره په افغانستان، پاکستان او هند کې څو نفره کار کوي چې یوازې 1400 نفرو یې په هند کې فعالیت کوه او تازه نیول شوي دي. دا شبکه له څو میاشتو راهیسې د هند له امنیتي ادارو لخوا څارل کېده او د لومړي ځل لپاره یو غړی سږکال د اکرب میاشت کې له 100 کیلوګرامه هیروینو سره د هند په پنجاب ایالت کې ونیول شو چې له دې سره سم د دې شبکې څراک او نښانې هم وموندل شوې. د هند د نشهیي موادو د کنټرول ادارې مرستیال جیانیشور سینګ رسنیو ته ویل د دې شبکې غړي د نشهیي موادو د جوړولو ځانګړی مهارت لري. نوموړي ویلي په وروستیو وختونو کې د نورو قضیو په پرتله د یوه ډېره مهمه قضیه د مافیایي فعالیتونو یوه مجموعه ده. زما هدف دا دی چې په دوی کې د نشهیي موادو جوړونکي او قاچاقونکي شامل دي. له دوی څخه د نورو قاچاقونکو په اړه هم معلومات ترلاسه شوي دي. په نیول شویو کسانو کې 2 هغه افغانان دي چې هیروین او ښیښه یې جوړوله. قدرمنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.